اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو، ډاکټر صاحبانو، سلامونه او نیکی هیلې الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. ډېری مالدارانو موږ نه د ځینې پوښتنې کړې وي چې هغه موږ یو په یو باندې د خاطره چې جواب یې سختي ټولو ته ورکړو په کلي ډول باندې د ویډیو په شکل تاسو ته وړاندې کوو. هغه د کونجاړې په اړه باندې وایي، د پنبهدانې د کونجاړې په اړه باندې وه چې په کوزه پښتونخوا کې ورته کل هم وایي. د پنبهدانې کونجاړه دا څه شی دی، څنګه لاسته راځي او حیواناتو ته یا غواګانو ته د دوی ګټه او تاوانونه څه دي، په کم مقدار باید ورکړل شي او کم مقدار چې دی ګټور دی او څه کول پکار دي. اول راځو د پنبهدانې نه شروع کوو. پنبهدانه تقریبا 21% پورې چې دا غوړ لري او کونجاړه چې دا به دا تقریبا د 15% نه تر 10% پورې غوړ لري. نو کله چې د پنبهدانې دا کومه دانه چې ماته شي یا ماتیږي، د دې نه چې تیل ایستل کېږي، نو دغه کوم حاصل چې راځي دې ته موږ عموما افغانستان کې د پنبهدانې کونجاړه ورته وایو. د دې ګټې هم شته دی. ګټه یې دا ده چې دا د پروتینو ښه منبع ده. مثلا د 20% نه ونیسه تر 30% پورې دي کې پروتیني هغه د دې پورې اړتیا لري چې په کومه طریقه باندې چې د نه تیل ایستل کېږي، ځکه یوه طریقه میخانیکي ده چې په هغې کې دا دانه چې دا ماتیږي او تیل ته ایستل کېږي، او بله چې دا هغه کیمیاوي طریقه ده چې هغه عموما د کیمیاوي موادو په ذریعه باندې د هغې نه تیل ایستل کېږي او پاتې کېږي. دریم شی چې دی هغې ته موږ کاټن سیډ میل ورته وایو. کاټن سیډ میل یا هغه بیل شی دی چې په هغې کې عموما د پنبهدانې نه د پوښ ایستل کېږي او بیا تیل ایستل کېږي او د هغې ارزښت عیناً دومره دی لکه څنګه چې د سویابینو میل یا کونجاړه چې ده. نو زموږ او ستاسو موضوع چې د هغه په د پنبهدانې په کونجاړې باندې وه. نو دا د 20% نه ونیسه تر 30% پورې پروتین لري او تر 10% پورې دي کې غوړي. غواګانو ته هغه غواګانې چې د 20 کیلو نه ډېر شوده کوي، هغو ته د دې مقدار په هضمي شکل باندې د 3 کیلو نه زیات نه دی پکار. او د هغې وجه دا ده چې د پنبهدانه کې دننه څه مواد دي چې هغې ته ګسپیل ورته وایي. ګسپیل زهرجن مواد دي چې دا عموما د حشراتو د دې د خاطره چې حشرات دغه پنبهدانه د منځه وینیسي یا دا منتنه نه کېږي یا په مرض اخته نه کړي، نو دا یو طبیعي مواد دي چې په پنبهدانه کې موجود دي. نو دا چې کله موږ ماتوي یا پروسس کوو، نو دغه د ګسپیل یا د کم زهر چې دا په پنبهدانه کې پاتې کېږي. دغه مقدار که چېرته تاسو غواګانو ته په ډېر مقدار باندې د 3 کیلو نه زیاته کونجاړه ورکوئ، نو د دې مقدار چې دا په وینه کې زیاتېدلی شي. د دې بیا ډېرې برخې دي، زه ډېر مسلکي په ده باندې نه ځم، د خاطر چې تاسو په دې باندې پوه شئ. غواګانو کې عموما که چېرته د 3 کیلو نه زیاته د کونجاړې مقدار زیاتېږي، نو د هغې اوله مسله چې د هغه د ځیګر مسله ده، د غواګانو ځیګر چې دی ورسره خرابېږي. دویمه موضوع چې د هغه غټه هغه د نه تېرېدلو ده. هغه غواګانې چې هغه په ډېر مقدار باندې کونجاړه خوري، په هغو کې چې دی د بیا زیږونې یا د نه تېرېدلو، د امبریو یا د جنین د مړه کېدلو دا پېښې پکې ډېرې زیاتې دي. او حتی هغه خوسین یا غوایان چې کونجاړې نه استفاده کوي، د هغې د سپرمونه یا د مردکۍ چې دي دا په صحیح شکل باندې چې دی فعالیت نه کوي. نو حد اعظمي شکل باندې په مسلکي ډول باندې موږ تر 20% پورې د وچو د موادو په حیث باندې پنبهدانه یا د پنبهدانې کونجاړه چې ده د دې نه استفاده کولی شو چې دا هغه د اعظمي 3 کیلو راځي. خو که چېرته تاسو د پنبهدانې څخه استفاده کوئ، نو په پنبهدانه کې غوړي ډېر زیات دي او غواګانې چې دی په هضمي ډول باندې چې کله ورته موږ غوړي ورکوو، هغه د 500 ګرامو پورې د ټول خوراک چې دا خوري هغې کې تقریبا کولی شي 500 ګرامو پورې غوړي دا خوري. نو که چېرته تاسو 3 کیلو پنبهدانه یو غوا ته ورکړئ، تقریبا دې کې د 500 شاوخوا 500 ګرامه شاوخوا غوړي راځي، او دغه غوړي چې دي بې مشبوع نه دي، غیر مشبوع دي. نو دا هغه د غواګانو په هضمي سیستم کې یا لرې کې چې دی هلته میکروبونه چې دی دا وژني، یعنې د غوا هغه ټول هغه هضم او د جذب او د خوند وهلو پروسه چې ده دا د خنډ سره مخ کوي. د غواګانو د غوړ اندازه چې ده دا ډېره زیاته راکېوځي. اوس د حل لاره څه ده؟ د حل لاره دا ده چې تاسو د پروتینو او د انرژۍ د پوره کولو د خاطره تاسو باید د کونجاړۍ سره، د پنبهدانې د کونجاړۍ سره د نورو شیانو نه استفاده وکړئ. مثلا تاسو کولی شئ چې
د سیبینو د کنجاړې څخه کار واخلئ یا د سیبینو د دانې څخه کار واخلئ یا کولی شئ چې د لمرګلي د کنجاړې څخه کار واخلئ. هفته پرس کنجاړه چې راځي که هغه د سرني کولی شئ چې تاسې د شړشمو د کنجاړې څخه کار واخلئ. یعنی داسې مه کوئ چې ټول په یو شکل په مجموعي ډول باندې د یوې برخې نه چې پوره کوي د پروټینو ضرورت د کنجاړې نه پوره کوي. که دا کار تاسو وکړئ نو ستاسو حیوانات چې د شیدو تولید پرې ټیټېږي او غټه مسله مشکل چې راځي هغې کې به د غواګانو د نه تېرېدلو راځي. بدبختانه په افغانستان کې هر کور کې دی پنبهدانه او د پنبهدانې کنجاړه چې دلته استعمالیږي او غواګانې چې دی بار بار راګرځي. نو د خاطر تاسو په دې باندې پوه شئ. دغه موضوع تاسو سره شریکوله. د ده سره خوا کې د ځینو نورو شیانو محدودیتونه هم د سره زیاتېږي ورسره. نو په کار دا ده چې تاسو د غذا چې کله برابروئ په هغې کې د پروتینو او د انرژۍ د پوره کولو د خاطره رشقه وچه رشقه ورکړئ ورته. د جوارو سایلج ورسره ورکړئ چې د پروټینو سب اندازه پوره شي. جوارو دانه ورکړئ، غنم ورسره ورکړئ، د غواګانو د غنمو بور چې دی یا سبوس چې دا ورسره ورکړئ او نور شیان ورسره ورکړئ تر څو وکولی شي دغه کمه خلا چې ده دا راډکه کړي. که چېرته په یو ځای کې په یوه برخې نه تاسو ډېر وکړئ نو کولی شي د غواګانو د شیدو تولید ټیټ کړي، غواګانې به هم نه تېرېږي او نور مشکلات سره به مخ کېږي. نو زه دا ویډیو نه اوږدوم د خاطر چې خسته کنه شي. که نور څه پوښتنه لرئ انشاءالله تعالی موږ ستاسو پوښتنې ټولې راغستې او وخت په وخت به انشاءالله یوه دانه جوابوو داسې چې تاسو ته هم دا پیغام ورسېږي. مننه.